يا نبي سلام عليك يا رسول. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. محترمو د دین مخکې منګه او تاسو سره د عقایدو خبره شروع کړې وه. عقیده او نظریه د هر مذهب بنیاد او اساس دی. کله چې محترمو په دې کې شک او شبهه راشي نو هغه عقیده او هغه نظریه بیا قایم نه پاتې کېږي. په دغه بنیاد چې کومو څیزونو باندې موږ له ځان پوهه کول فرض دي نو په هغې کې اولنی ټاپک زموږ د ایمانو چې تیر شوي کلیپ کې موږ په هغې باندې مختصرا خبره کړې وه. نن زموږ او ستاسو ټاپک هغه کفر دی. محترمو کفر څه ته وایي؟ د کفر معنی ده پټول او ناشکري کول، او شریعت کې کفر دې ته ویل کېږي چې ضروریات دین څومره هم دي په هغې کې د یو امر ضروري نه انکار کول محترمو دا کفر دی. د کفر بیا مختلف ځان لا قسمونه دي. 15 غټ قسمونه د کفر دي. یو قسم محترم دا دی چې په هغې کې ضروریات دین یو سړی نه د زړه نه مني او نه په ژبه باندې د هغې اقرار کوي، دا عام کافران دي. دویم قسم محترمو د کفر هغه دی چې یو سړی دا ګڼي چې دا حق او سچ دي، خو باوجود د هغې نه د زړه نه تسلیمي او نه په ژبه باندې د دې اقرار کوي. دا د کفر دویم نمبر قسم دی. لکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یهود او نصوارا هغوی به دا ګڼل چې دا دین حق او سچ دین دی، خو باوجود د دې به محترمو نه د زړه نه دا تسلیمو او نه به په ژبې سره د دې اقرار کو. دریم نمبر قسم محترمو د کفر هغه دی چې یو سړی دا غني ضروریات دین څومره چې دي په ژبې سره د هغې اقرار کوي او د زړه نه محترمو هغه تسلیمي، خو دې سره سره څومره مذاهب چې نور دي باطل دې د هغې محترمو قایل لی او هغه حق او سچ ګڼي. مثال کے طور پر دی وایي چې یاره زه مسلمان یم، دین اسلام د زړه نه منم، په ژبه باندې د دې اقرار کوم، خو یهودیان هم په حق دي، عیسایان هم په حق دي او نور وغیرہ وغیرہ مجوسیان دام په حق دي. نو محترمو د کفر یو قسم دا دی. بل قسم محترمو د کفر دا دی چې یو انسان دی هغه په ژبه باندې اقرار کوي، په ژبه باندې اقرار کوي او د زړه نه څومره ضروریات دین چې دي محترمو د هغې انکار کوي، خو په ژبه دا اقرار په دې بنیاد باندې کوي چې څه مصلحت په بنیاد باندې که یاره زه دې ځای کې دا اسلام ښکاره نه کم نو زما جان زما مال ته خطره ده، او یاره دې نه علاوه دنیوي مصلحتي پیسې ورته ملاویږي یا نور څه فیسیلیټي سهولیات ورته ملاویږي، په هغه بیس او په هغه بنیاد باندې دې په ژبه باندې د ضروریات دین اقرار کوي او د زړه نه نه مني. محترمو داسې انسان ته منافق کافر ویل کېږي، دا بدتر کافر دی. بل محترمو د دې نه علاوه داسې ده چې بل د کفر قسم چې ظاهرا یو انسان خپل شکل صورت اسلامی جوړ کړي او د اسلامی تعلیماتو پرچار کوي، خو ورسره محترمو د قرآن او د حدیث تشریح د خپل ځان د طرف نه داسې وکړي چې هغه دین کې نه چلیږي، یعنی د دین 100% خلاف وي. دغه محترمو داسې تن ته زنديق او کافر ویل کېږي، لکه قادیانیان شو یا لاهوري طبقه چې کومه ده وغیرہ وغیرہ دغه شو. محترمو دا د کفر غټ 15 قسمونو. د دې نه علاوه یو مسئله به ځان سره دا یاد وساتئ، هر کله چې د یو سړي وینا داسې راشي، فقهای کرامو لیکلي دي چې یو سړي داسې وینا وکړه چې په هغه وینا کې یو کم 100 درجې دا یا یو کم 100% هغه وینا کفر طرف ته ځي
او 1% محترمو د کوینا چې دا هغه اسلام طرف ته زی نو فقهای کرام لیکلي دي چې دا به تاسو اسلام طرف ته راولي دغه تن به مسلمان غني او دغه تن به کافر نه غني. دین علاوه محترمو ردی خبره خیال ساتل پکار دي چې اسلامی قوانین چې کوم دي یو انسان ولګید او هغه د اسلامی قوانینو په مقابله کې غیر شرعي قوانین راواغستل او هغه غیر شرعي قوانینو ته د کتن افضل قوانین وي محترم دې سرم دا انسان د اسلام د دایره نه خارج کیږي او د کفر دایره ته ور داخليږي. لکه مثال کے طور پر اسلام د غل د پاره سزا ذکر کړی دا چې کله غلو کی او هغه غلا په د باندې ثابت شي نو محترم شریعت سزا دا ذکر کړی دا چې د هغه نه بلاس کټ کیږي. د دې مقابل کې دا قانون جوړ شي چې نه ير لاس کټ کول خو سکه خیر د یو میاش کې یا 15 ورځې کې د وتور کړی شي او هغه قانون محترم د اسلامي قانون نه افضل وګڼل شي نو دې سره انسان محترم د کوپر حد ترسي. یا دین علاوه محترم شادي شوده حضرات زناو کړه د هغې د پاره سنگسار دی رجم دی نو دغه حکم سړی بدل کی. یا غیر شادي شوده افراد دی او هغې نه محترم زناو شو نو د هغې د پاره شریعت کوړې مقرر کړي دي یو سړی ولګید او هغه په دې دواړو صورتونو کې دا وي چې نه د د پاره با لشل رز کېد شي یا میاش کېد بشي او دغه قانون محترم د اسلامی قانون نه غوړه غني او افضل غني نو محترم دا خبره انسان کو پر طرف ته ورسي د دې نزان ساتل پکار دي. بل محترم یو اهمه مسله دا ده چې دینی ضرورت دین څومره چیم دي پاغي کې د یو امر ضروری پور ټوکې کول استهزاء کول دا محترم انسان کو پر ته ور داخلي. بعض وخت کې انسان قران مجید په سټوکیو کې یا بعض وخت کې انسان موس په سټوکیو کې بعض وخت کې انسان روزي په سټوکیو کې بعض وخت کې انسان حج په سټوکیو کې یا بعض وخت کې انسان محترم و زکات په سټوکیو کې یا بعض وخت کې انسان محترم و نور ضرورت دین څومره چي دي هغه کې یو امر ضروری یو حکم راوالي او هغه حکم په سټوکیو کې یا پاغي ویډیوګانې جوړي کې یا په هغه پنی کلیپ ویډیوګانې محترم جوړي کې او یا د هغه مذاق وړو کې استهزاء وړو کې دغه سره محترم انسان کوپر ترسي. په دغه بیس په دغه بنیاد باندې د کوپر متعلق چې څنګه مطلب کم اهم مختصرا مسائل هغه مستاسو مخې ته کړل. خلاصه زمونږ د نن ټاپک کوپر ستوي د کوپر غټ 15 قسمونه او دا غین علاوه محترم یو دو درې اهم هغه مسائل مستاسو په خدمت کې عرض کړل چې د کوم مسائل په بنیاد باندې سړی کوپر ته ور داخليږي. الله تعالی دې منګ او تاسو د کوپر نه او د کوپر د تمام اقسامو نه منګ او تاسو وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.